پاکستان لومړی وزیر لیاقت علي خان په سټیج باندې د افغانستان خلاف وینا کوله. وینا یې لا ختمه نه وه چې په همغه ځای کې د یو زړور افغان لخوا په ډزو وویشتل شو. دا یوه ډیره نه هیریدونکې او تاریخي پیښه وه. په کال 1951 د اکتوبر په 14 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د لیاقت علي خان په مشرۍ یوه ستره او شانداره غونډه جوړه شوه. دې غونډې ته 140,000 کسان رابلل شوي وو. د رابلل شویو میلمنو په ډله کې یو هم سید اکبر خان زدران و. سید اکبر خان زدران د نامتو غازي ببرک خان زدران د 11 زامنو څخه تر ټولو کشرای زوی وو چې په هغه وخت کې د ببرک خان د کورنۍ ځینې غړي فرار وو او په ایبټ آباد کې اوسېده. همدا شپه یې د پنډۍ په یوه هوټل کې تېره کړه. سید اکبر خان خپل 8 کلن زوی دلاور هم له ځان سره دې غونډې ته راوستی وو. بالاخره سهار غونډه پیلېږي او سید اکبر خان هم په خپل ټاکل شوي ځای سټیج ته مخامخ په 11م کتار کې کینی. په هغه وخت کې د پښتونستان د لانجې له امله د افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ډېرې خرابې وې. غونډې ته د پاکستان لومړی وزیر اعظم نواب لیاقت علي خان وینا کوله او د خپلې وینا په ترڅ کې د خپل ښي لاس د غټې ګوتې یو بند حاضرینو ته پورته کړ او ورته ویل: ای د پاکستان خلکو، افغانستان دومره وړوکی ملک دی، که وغواړم په 2 ساعتونو کې به د افغانستان انجونې په پنجاب وویشم. د سید اکبر خان زدران په رګونو کې چې د ببرک خان زدران وینه چلیدله او میړانه، زړورتوب او هیوادپالنه ورته د خپل پلار نه په میراث کې پاتې وه، نو ځکه یې د مور هیواد افغانستان سپکاوی ونه زغمه او خپل 8 کلن زوی دلاور چې د ده چپ لاس ته ناست و مخ ور واړوه او ورته ویل: زویه، زه ناست یم او زما د وطن بېعزتي کېږي. دې سړي خو زموږ د هېواد په باره کې ډېره سپکه خبره وکړه، نو که زه ځواب ورکړم ته خو به ورخطا کېږي نه. دلاور ورته وایي: نه پلاره، زه نه ورخطا کېږم، ځواب ورکړه. سید اکبر خپله توپنچه راویسته او مخامخ په نواب لیاقت علي خان باندې ډزې وکړې چې لومړۍ ګوله یې د زړه په سر او دوهمه ګوله یې د وروځو ترمنځ په تندي ولګېده او پر ځمکه راوغورځېد. په دې توګه د پاکستان لومړی مغرور وزیر اعظم او د افغانستان بدخوا نواب لیاقت علي خان د خپلې ګستاخۍ وړ ځواب ترلاسه کړ. سید اکبر خان هم همدلته د شهادت جام پورته کړ او وړوکی دلاور د خلکو په ګڼه ګوڼه او د غونډې له ځایه وتښتېد چې یو جومات ته یې پناه یوړه. دلته د جومات ملا پناه ورکوي، خو د شپې 12 بجې وسلوال پوځیان د ده له عکسونو سره جومات ته راننوتل او ماشوم یې ځان سره یووړ چې تر 13 کاله وروسته له ځنځیر او زولنو